د کوټ ښار د هوایي ډګر پر کسټم باندې د کوټي چمن، د کوټي لورلایي او د کوټي ژوب لویې لارې د هر رنګه ټریفیک لپاره تړل سوي وې چې له سببه یې د ګاډیانو چلند او د خلکو راتګ په ټپه ولاړ و. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت له شپې عملیات وکړل چې تاسو سرکاري مځکه قبضه کړې ده. 4 تنه ووژل سو، د هغوی مړي هم له ځانه سره وړي دي. پرم نه خلک خپل په کورو کې ویده، د پولیس د خوا خلک رالو، کورونه ور ونړول، خلک یې شهیدان کړو، زخمیان یې کړو، خلک یې پورته کړو. او د دغه کم مځکې کیس په سیول کوډ کې، په سیشن کوډ کې، په سپریم کوډ کې، په 3 کوټو کې مقصد روان او الریډي سیده دا سټې مقصد سوی. نو موږ دلته راغلي یو د پرم نه احتجاج کوو چې دغه کم اپریشنز روان دي دا دې بند سي، دغه زموږ جنازې دې رایله کړي، د خلک بندیان دي دغه دې رایله کړي او د دې بعده به بیا په دې باندې کوم د قانوني کوم کار روان سي، قانون او عین د خلکو تاکور کړی دی په هغه چوکاټ کې، په هغه کې دننه دغه کیس روان دی په عدالتو کې چې عدالت هر وخت فیصله وکړه بیا به د دې وال راوځي. د کوټي مرستیال کمشنر صاحب بن اسد وویل چې د چشمې چوزي په سیمه کې په عدالتي حکم باندې د غیر قانوني استوګنو خلکو په ضد باندې کاروایي وکړله، چیرې چې افغان کډوال په غیر قانوني ډول باندې استوګن وو. د کاروایي پر مهال د اسسټنټ کمشنر په شمول پر ټوله ډله باندې وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 تنه وژل سوي دي، 9 تنه ټپیان دي. د مرستیال کمشنر په خبره وسلوالو د ماشینانو د سوځلو تکل هم وکړي. عیني شهیدان وایي چې په ټپیانو کې 15 تنه پولیس هم شامل دي. پر دې مهال باندې حکومت د کوټ ښار د سنډیمن روغتون ټراما سنټر ته د خبریالانو پر تګ او پر عکس اخیستلو باندې هم بندیز لګولی دی، خو د احتجاج او د پرلت له کبله عادي خلک او ټرک ډرایوران له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. لارې بندې دي، بس د هغه سرکار د خلک وشتلي دي، دا تکلیفونه دي، وروره موږ دا دلته ولاړ دي، موټران راسره دي، ګاډۍ راسره دي، بس پریشانۍ دي، خلک پر پښو لاندې ځله روان دي، ښځې هنرګره ځله ځي. خبره واوره یو شی نشته، موږ دا یو سره ولاړ یو، لارې بندې دي. د حکومت څخه دا غوښتنه چې دا لارې حل شي، خبره واوره دغه اوس دا څنګه ستړیا جوړه شوه، دا ولې دا ستړیا نه حل کوي. پرلت کوونکي وایي چې حکومت دې د دغو وژنو د پلټنو لپاره دې عدالتي کمیشن پرانیسي. حمید سمسور، UAE ډیوا، کوټه.